السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وران ملګرو هر غلاس دوه درشم لیکچر دا او د باش سکرپټینګ په سلسله به موږ تاسو زو موږ تیر درس کې یو درشم لیکچر کې باش سکرپټینګ انټروډکشن کړی وو. همدا شان موږ تاسو د باش سکرپټینګ ګټې او غبان لیکلي چې ګټې چې دی او څنګه یو باش سکرپټ ولیکو. راځو ملګرو نن باش سکرپټینګ کې کوم بیسیک شیان دي هغه باندې خبرې کوو. او یو ورور کمنټ کړی و غلطه چې مونږه ریل پوه نشولو چې څنګه د شیل او کرنل څنګه اکسس کو ریل پوه لینس کې ملګرو که تاسو کرنل هغه اکسس کولی شئ هغه تاسو سره ګیټ هب باندې کوډ اویلیبل ده خو شیل دلته تاسو ته پرووایډ ده. ګورئ ملګرو دغه موږ سره ټرمینل ده چې ما کلیک کړو د ټرمینل یو پروګرام ده مانه میر شو تاسو ته مې راغله کلیر کړي وای. زه اوس چې د کمانډ ټایپ کوم د موږ سره زه چیرته ټایپ کوم د ټرمینل موږ ته د شیل پرووایډ ده موږ سره شیل ده د شیل وظیفه دغه تاسو ته کمانډ الته کرنل ته لیږي او بیرته تاسو ډسپلی کوي. چې اوس ایلس ولګم شیل دا کمانډ بیسی کرنل ته وای او کرنل بیرته شیل ته ورکړي او آوټپوټ موږ ته شو کیه. هغه باندې اغاز هم کلیر شوی وي. درځم ملګرو سیستم ته بل خبره چې ما تیر لیکچر کې چې کله سکرپټ رن کولو د سکرپټ دوه طریقې مې رن کولو خیالي وي. نو هغلته ما سره سکرپټ ما د ریلیټیو فایل لارې رن کولو نو ما هلته ډایرکټري چې ورته هم خیاله هم ته لاړ شه هلته نو هلته موږ افات ورته غلط خیالو. ما ملګرو زه دلته شو کوم تاسو ته ما دلته یو ځان د ډایرکټري جوړ کړې وه صحیح ده سکرپټینګ په دې ډایرکټري ته موږ ننوتلو سکرپټ مو ورته مینشن نه کړو ځکه رن کېدو نه که تاسو ورته فات صحیح وښیئ نو تاسو سره په سکرپټ رن کېږي. نو اوس راځم ملګرو سی ډي کوم موږ بیچ سکرپټینګ په نوم هغه جوړ کړی دی د هغې فولډر ته زموږ به دلته سکرپټونه څنګه کوو لیکو. نو زه سلایډ ته لومړنی راځم موږ به کمنټ ویریبل ارې ان اپریټر باندې خبرې کوو په دغه لیکچر کې که واخو انشاءالله داسې ځو چې څومره موږ تللی شو ریکارډ لیندې نه شولو. زه راځم کرنټ سلایډ نه هغه ډسپلی شو کوو. نو ویریبل کمنټ باندې ملګرو که تاسو آلریډي نالج لرئ او یا خبره ده که نه لرئ انشاءالله موږ تاسو بیسک وایو صحیح ده لیکيږي تشویش نه کوئ. کمنټ ملګرو هغه ټیکس یا هغه کوډ دی چې دا دی د انټرپریټر یا د کمپایلر لخوا هغه نه رن کېږي اګنور کېږي یا د سکرپټ لخوا. ولې کمنټ لیکو ملګرو دې په خاطر لیکو چې خپل کوډ هغه ایکسپلین کو ایزی انډرسټینډیبل سکرپټ یا پروګرام ولیکو تر څو راتلونکي کې نور اډمنسټران یا نور خلک زموږ دا سکرپټ لولي یا هغه ګوري هغه کې تغیرات راولي نو دوی لپاره باید واضح کلیر وشي دغه ته دا کوډ د څه په خاطر لیکل شوی. درې ډوله کمنټ لرو په بیچ کې چې هغه موږ سره یو سنگل لاین کمنټ ده ملټي لاین کمنټ او همداشان ان لاین کمنټ ده چې اوس ورسره موږ تاسو پریکټیکلی کار کوو. زه بل نه لاړ شم وی آی او ډېر تیوري باندې خبر نه کوم چې ریکارډ نه وی آی سیکنډ ډیش سکرپټ ولیکو صحیح ده ډیش ډاټ ایس ایچ اوکې. اول بار شو ملګرو تاسو په دې باندې پیګای پریس کای او هیش ایکسکلیمیشن مارک دین تاسو ورته پات منشن کای بیش صحیح ده. اول ته تاسو ولیکای هیش واچوي هیش سره سنگل لاین کې میسج کیږي هیش سره څنګه سنگل لاین دیس ا سمپل سکرپټ صحیح ده دا موږ سره سنگل سکرپټ دی. نو اوس که زه ولیکم چې پی ډبلیو ډي نو دا موږ سره دلته به نور هم ولیکو لږ څه ورسره چې د سمپل سکرپټ اینډ شوز as the current working directory صحیح ده موږ سره current working directory کوي. نو دا کمنټ چې موږ لیکلو دا به موږ سره په هغه کې نه رن کېږي. زه اوس کا بیش سیکنډ سکرپټ ډاټ ایس ایچ یوازې موږ سره ملګرو هغه موږ سره هم موږ سره current working directory موږ سره پرنټ کوي دا سکرپټ صحیح ده. هغه کمنټ نه رن کېږي هغه یوازې د کوډ ډسپلی سره په اختیار ده. بل ملګرو زه به دا کمانډ بل به راشو موږ سره ملټي لاین کمنټ ده. ملټي لاین هغه تاسو کول شئ خپل کوډ په ملټیپل لاین کې هغه ایکسپلین کوي. هیش صحیح ده هیش نه ملګرو تاسو ګریټر دین علامه بچوي کمنټ کیورډ به لیکئ صحیح ده کمنټ کیورډ به لیکئ دین ورسره تاسو خپل ایکسپلینیشن زه ورته لیکم چې this is simple script and which provide the current date and current working directory صحیح ده. نو دا مو سره زبردست چې ولیکم کمنټ چې بیا بندوي تاسو په چی کوي کمنټ کیورډ به بیرته څنګه کوي کمنټ
واړو بیرته لیکئ او دلته به چې ولیکئ تاسو به ورته لیکئ ډیټ صحیح ده دا دې وظیفه دغه ده موږ ملټیپل لاین کې د خپل سکرپټ څنګه کړل زه به یې رن کړم بیش نو ګورئ ملګرو ما ته یو هغه ورکینګ ډایرکټري وهله او موږ سره ډیټ پرنټ کړلو نو هغه څنګه شول موږ سره کوم چې د کامنټ هغه نه رن کېږي هغه د کمپایلر لخوا یوازې د ایکسپلینیشن په خاطر موږ دا کمنټ لیکو صحیح ده بل موږ سره انلاین کمنټ دی چې تاسو ولیکئ مثال زه ولیکم چې همدا زه ولیکم چې مثلا df dash h صحیح ده دلته تاسو ته هیش واچوئ دا انلاین موږ کمنټ لیکو نو دلته ولیکئ چې this command shows us the info about disk صحیح ده د هر ډیسک برابر موږ ته معلومات ورکوي دا کمانډ نو زه اوس کا رن کا سکرپټ یوازې هر ډیسک معلومات هغه کمنټ موږ سره رانیږي ته انلاین کمنټ ولیکل کېږي صحیح ده ملګرو بل ملګرو دغه د کمنټ برابر دا تاسو ریډ آوټ کړئ چې ما ټول هغه راته درته ولیکل بل ملګرو موږ سره ویریبلز دي چې ویریبل څه ته ویل کېږي ویریبل سره تاسو کمه کې نه لره یا ډېره ښه کنه لره نو تشویش مه کوئ ویریبل په میموري کې هغه ځای ته ویل کېږي چې چېرته موږ خپل معلومات سټور کوو صحیح ده لکه مثال ما سره نیم دی نیم دا از اکول ټو نیم زینو په دغه نیم ویریبل نیم شولو او زینو دا موږ سره میموري کې سټور کېږي خو دا ملګرو ټمپورري ډول او ویریبل متغیر ته ویل کېږي صحیح ده ملګرو چې دا تغیر منونکی دی که چېرته دلته راشئ تاسو بیا نیم راواخلئ د ایگزیکیوشن پر مهال دا کولی شي مختلف ډوله ویلیوز د هغه نیم ته اساین شي صحیح ده ویریبل موږ سره دا نیم ده موږ سره زین الله دا ویلیو ده چې تاسو د کې ویلیو واچوله دا ویریبل شول اکسسینګ ویریبل او ویریبل به څنګه اکسس کوئ په د بیش کې ملګرو چې کله تاسو ویریبل اکسس کوئ تاسو به ډالر ساین هغه به سره اچوئ لکه لینکس نیم لینکس او ایکو چې کله پرنټ کوئ نیم راځي کوئ تاسو به ډالر ساین لیکئ او ورته سره د ډول ویریبل نیمینګ رولز دی ویریبل نیمینګ رول ملګرو چې موږ څه ډول ویریبل ته نوم ورکولی شو صحیح ده یو دوه درې ورسره نمبر ملګرو یوزر نیم کې ولیکم صحیح ده که تاسو ورسره انډرسکور لومړنی سر کې انډرسکور واچولو یوزر مو ولیکل بیا هم صحیح ده هر څه چې غواړئ دې طرف ته سرور ون بیا هم صحیح ده رنګ دی چې تاسو په لومړني سر کې نمبر نشئ کولی صحیح ده او بل دویم رول ته به راشو دویم رول چې دی تاسو سره سپیس الاو نه دی چې تاسو دلته سرور بیا سپیس ورکوئ نیم لینکس نه دا موږ سره غلط دی انډرسکور به یې منځ کې اچوئ صحیح ده سپیشل کریکټر آر ناٹ الاو ایکسیپټ انډرسکور سپیشل کریکټر موږ سره الاو نه دي تاسو دلته یا ورته ډالر ساین یا نور نښې یا موږ سره هایفن ده صحیح ده دا اچوئ تاسو به ورته دا ډول انډرسکور کولی شئ منځ کې واچوئ باش ویریبل کیس سنسیټیو دا کیس سنسیټیو دی ملګرو که تاسو نیم په غټو ولیکلو هلته به په غټو راځي کوي که په وړو ولیکلو دا اوس دواړه ډیفرنټ ویریبل دی دلته این په غټو دی هلته دلته ډیفرنټ دی یو ویریبل نه ده صحیح ده ملګرو بل چې دا موږ سره ملګرو ټایپ اف ویریبل دی راځي چې لومړنی په هغه باندې لږ څه پریکټس وکړو نو زه به دا فعلا څنګه کوم کمنټ کوم نو کمنټ لپاره تاسو خالي هاش ورسره واچوئ نو دا اوس د کمپایلر له خوا څنګه کېږي نه ایگزیکیوټ کېږي بل به راشو ملګرو موږ سره چې دا یا ویریبل نیمینګ روز مو نیم از اکول ټو تاسو به چې وکئ هلته ولیکئ چې احمد یا ورته ولیکم زین الله صحیح ده زین الله مې خپل نیم مې ولیکلو ایکو اوس ایکو دا ویریبل طریقه ده جوړولو تاسو به ډالر ساین چې راجګوئ نیم ډالر ساین واچوئ نو تاسو چې دا پرنټ کړئ تاسو لپاره به سمپلی دغه سکرپټ زین الله پرنټ کوي ګورئ ملګرو موږ سره زین الله پرنټ کړو پوسټ کمنټ ما کمنټ کړی نه ځکه هغه موږ سره پرنټ شولو بیرته به راشو سکرپټ ته او دلته به موږ چې وکړو زه به لاړ شم هغه به م څنګه کوم کمنټ کوم چې بار بار موږ سره ارم کېږي او زه دلته راشم دا به م کمنټ کوم ملګرو تاسو نشئ کولی چې تاسو ولیکئ چې نیم دلته ولیکئ چې سټوډنټ او بیا نیم ولیکئ صحیح ده از اکول ټو دلته ولیکئ چې زین الله صحیح ده وټ ایور صحیح نو دا موږ سره یف ایرر دی تاسو کولی شئ چې ولیکئ انډرسکور واچوئ صحیح ده سټوډنټ نیم از اکول ټو مثال ولیکئ احمد څه شی احمد اوکې نو زه اوس ایکو دا پرنټ کوم ډالر ساین او سټوډنټ ډاش انډرسکور نیم اوکې صحیح ده دا بس پرنټ کوم سره په سیسټم باندې هغه د سټوډنټ نیم ښیي صحیح ده رن کړئ نو احمد او زین الله موږ لپاره ښایي تاسو نشئ کولی چې سر کې ورته چې واچوئ نمبر واچوئ صحیح ده ملګرو که زه ورته یو واچوم او دلته دې سره یو اضافه کړم نو دا موږ سره یو ایرر دی صحیح ده
زه اوس رن کوم نو سټوډنټ نیم صحیح ده کمانډ ناټ فاوند دلته وینئ ایرر درکوي یا دا ملګرو دې باندې ذهن کلیر شوی دی اوس راځو ملګرو مونږ چېرته په بل ټاپک باندې خبرې کوو چې مونږ سره ټایپ اف ویریبل دي ملګرو په بیش کې مونږ سره درې ډوله ویریبل ټایپس دي چې زه عموما جنرالي درته ښیم چې هغه مونږ سره یو نارمل ویریبل دی هغه څه ورته وایي environment variable او read only یا کانسټ ویریبل او نارمل ویریبل چې ورته ویل کېږي یا سیسټم ویریبل او بل موږ سره ملګرو دلته ډیفرنٹ ټایپ اف ویریبل دي او دلته ټایپ اف ویریبل نوٹ دلته نوٹ کې بل خبره ملګرو لای چې باش does not have traditional data type باش کې موږ سره traditional data type نشي تاسو int float string boolean لیکي سیده لکه C++ جاوا پایتون یا نور ژبو کې چې ورته دلته چې پایتون کې نه لیکل کېږي ملګرو دلته ما غلطي کړې ده نو دلته تاسو هغه ډاینامیکلی ډول صحیح ده ډاینامیکلی ډول موږ سره هغه چې کېږي ورته اساین کېږي انټیجر که تاسو ویلیو هغه لکه پایتون کې تاسو دلته خالي تاسو ویریبل نیم لیکئ هلته ډیټا ورته خپل اساین کېږي دلته لومړی موږ سره سټرینګ ویریبل هغه ویریبل چې موږ سره ټیکسټ سټور کوي انټیجر ویریبل هغه ویریبل دی ملګرو چې موږ سره هغه کې نمبر سټور کېږي صحیح ده لکه ایج مې اخیستی دی 20 او دلته موږ اخیستی دی مثال سټوډنټ نیم احمد چې دا موږ واخلو صحیح read only variable یا const variable چې په پروګرامینګ کې ورته ویل کېږي دا ثابت ویریبل دی دغه ویلیو چې تاسو ورته یو واره ډیفاین کړله ورمو کړله هغه بیا نه تغیر کېږي چې ورسته تاسو ورته مثال دلته ما لیکل دی چې سرور آی پی دا سرور آی پی د یو ویریبل چې ما اخیستی په دې کې ما آی پی اساین کړی دا اچولې مې ده په دې ویریبل کې اوس که ورسته دغه زه پرنټ کړم ما سره په دا ډول که زه غواړم چې چینج کړم سرور آی پی بل ته نو موږ سره به ایرر راکوي ځکه چې هغه ریډ آنلی ده یا کانسټ ویریبل ده environment variable هغه ویریبل دی ملګرو چې هغه د اپریټینګ سیسټم لخوا څنګه کېږي یا استعمالیږي یا environment variable د پروګرامونو لخوا استفاده کېږي په environment variable چې دی هغه ملګرو موږ سیسټم کې الریډي شته دي او environment variable باندې ما ځان ته یو لیکچر فکر کوم شلم لیکچر د یا ویش لیکچر د هغه چک کې ما ځان ته یو لیکچر پرووایډ کړی دی نو environment variable موږ سره ملګرو هم دی او تاسو لپاره په دې هوم ویریبل کې موږ سره 10 ټور وي تاسو کولی شئ خپل environment variable هم څنګه کوي پری ډیفاین هغه کریټ کې خپل هم جوړ کوي یوزر کې موږ سره یوزر تاسو نور هم مختلف دي او تاسو سره سیسټم ویریبل یا د تاسو کمانډ سبسټیټیوشن هم ویل کېږي دا هغه ویریبلز یا سیسټم ویریبل چې په دې کې تاسو د یو کمانډ آوټپوټ سټور کولی شئ ملګرو ګورئ که څه دلته یو مثال درکم چې ډیټ ما یو ویریبل نیم واخیستلو په دغه ډیټ ویریبل کې زه د ډیټ کمانډ کوم آوټپوټ ته هغه نو زه چې ډیټ پرنټ کوم ماته به ډیټ لکه دلته ګورئ ملګرو ډیسک ده صحیح ده ډیسک اوس د ډي ایف ډاش ایچ کمانډ آوټپوټ مونږ ته ډیسک معلومات زه وایم چې دغه کوم آوټپوټ چې ده په دې کې زه دا پرنټ کوم نو دغه کمانډ آوټپوټ په دې کې سټور دی چې ان شاء الله تاسو ته کار کوم لوکل ان ګلوبل ویریبل دی لوکل او ګلوبل ویریبل باندې خبره کوو زه لمړی راشم سیسټم ته تاسو ته لمړی زموږ ګورو انوایرنمنت ویریبل واخلم صحیح ده سیسټم کې پرنټ ان وی صحیح ده موږ سره انوایرنمنت ویریبل دا مونږ ګورو موږ سره انوایرنمنت ویریبل چې تیار جوړ سیسټم کې جوړ دي که تاسو کتلی شئ دلته موږ سره هاست نیم کې لوکل هاست د دې کې سټور شوی دی همداشان ډیسکټاپ سیشن د کې موږ سره جینوم سټور دی او لاګ نیم کې موږ سره زین الله سټور دی پی ډبلیو ډي کې موږ سره پرنټ ورکینګ ډایرکټري سټور دی تاسو ته پرنټ ورکینګ مختلف ډوله انوایرنمنت ویریبل دی لکه دلته تاسو کتلی شئ چې یوزر نیم کې زین الله همداشان یوزر هوم کې تاسو سره هوم ډایرکټري سټور وي مختلف ډوله انوایرنمنت ویریبل لري نو لومړنی ملګرو موږ راځو او په چی باندې خبرې کوو لومړنی موږ string variable صحیح ده نه زلته راشم ملګرو موږ string variable باندې خبرې وکړلې که نه نو name is equal to نو دا موږ سره ملګرو اوس موږ سره چې ده احمد دا موږ سره string variable ده او که ولیکلو چې age مې ولیکلو چې 18 دا موږ سره integer variable شروع صحیح ده او که زه دلته ولیکم چې ایکو ما ته پرنټ که چې شی ډالر ساین یو میسیج وکړم چې your name is the dollar sign which was share name name and age is او عمر مو چې تاسو ورته خالي ډالر ساين واچوي او ایج راځي سي دا تاسو په د سیستم باندې نیم او ایج پرنټ کوي رن کام نو ګوره موږ your name is احمد and your age is وتلس مثلا وتلس نو کزل دا اوس راشم ایج ز تغیر کم
دا موږ سره متغیر دی صحیح ده ایج کې زه ورته چې سټور کا مثال ما سره 20 او زه اوس بیرته ایکو کم او زه ورته چې ایج now age is تاسو ډالر ساين او ایج څنګه کوي پرنٹ کوي اوس به موږ سره ایج شالو ته څنګه شوی وي تغیر فعلی وي دلته ګوره هلته تلس او دلته موږ شالو ته تبدیل کړو دلته نیم کې بل شي چینج کوي سیده بل ملګری موږ سره ریډ اونلی ویریبل سیده ریډ اونلی ویریبل هغه ویریبل دی چې هغه چې کې هغه تغیر نه خوري یا ثابت ده لکه مثال ما واخستلو چې سرور ډاش آی پی ویریبل سره تاسو بوال چې لیکه ملګرو اول به ریډ اونلی کیورډ دا بلی کوي او تاسو بوال ته ریکای مثال ز سرور ډاش آی پی په دې ویریبل کې جسټ کوم د سرور آی پی صحیح ده او دا لیکم چې 10.0.0.1 اوکے دا مې سٹور کړه اوس کا ایکو زاولی کام زموږ سره چې دا سرور آی پی ایسه د سرور آی پی چې دا ما سره ډالر ساين تاسو چې ویریبل راځي کوي سرور ډاش آی پی صحیح دا چې راځي کوم تاسو سرور آی پی شو کوي اسکرین لا کلیر کام دا رن کام ګوره ملګرو دلته موږ سره وایي د سرور آی پی اس 10 دلته ماته ایرر چې راغی حالت ما ویریبل چې دا غلط ډیکلیئر کړ زما غام کمنټ کوم نو دا موږ سره ریډ اون دی او کزه دا چینج کوم ما لمنه به زدا چې وکم دا کمنټ کوم صحیح ده ملګرو دا به زم ملټیپل لاین کمنټ واخلم دلته ولیکم کا آی پریس کا کمنټ اوکے کمنټ همي سره کمنټ دلته راشه تاسو ګریټر دین علامه کمنټ ولیکئ صحیح ده دا موږ سره اوس کمنټ شو دا باندې ډسپلی کیږي ګوره ملګرو زه اوس چې کوم دلته دغه سرور آی پی چې دا زدا تغیر وام صحیح ده دا ته لیکم چې دا کوم ویریبل چې ما دلته سٹور کړی دی دا ما تغیر کوي پی سرور ډاش آی پی چې دا کوم ویریبل کې ما څنګه دا آی پی چینج کوم مثال 20.0.0.1 صحیح ده دا به سیف کم او اوس به دا سکرپټ رن کو چې موږ ته اوس څه وایي دلته وایي هغه کوم موږ سره غوړن شو دلته ګوره ملګرو سرور آی پی اول موږ دلته هغه دا چې دلته موږ چینج کوله دلته وایي سرور آی پی ریډ اونلی ویریبل دا ویریبل چې دا ریډ اونلی دی تاسو دا آی پی نشئ چینج کوله سي تاسو ثابت ویریبل ولکې ځینې ډیټا د داسې ویچ په سیستم کې هغه باید چینج نشي متغیر ونه وي نو باید شي هغه ریډ اونلی ویریبل کې واخیستل شي بل ملګرو موږ سره چې دی انوایرنمنت ویریبل سي دا چې دی environment variable چې دا د سیستم یا د اپلیکیشن یا د سکرپټ په تر دلته موږ کسه اوس سکرپټ په تر به دلته یا د پروګرامونو په تر به څنګه دلته هغه استعمالېږي لکه دلته راغله ملګرو زه به سمپلی ولیکم چې ایکو د سیستم admin صحیح تاسو اوس انوایرنمنت ویریبل راځي چې سیستم اډمن چې سٹور دی یا سیستم یوزر کرنٹ یوزر ډالر ساين واچوي چې ډالر ساين او یوزر فونوم موږ سره واچي دی هغه کې سٹور دی تاسو وګورئ د سیف کوي سره کوي نو دلته وایي د سیستم اډمن از زینالله ځکه چې موږ یوزر کې موږ سره زینالله پروت دی د انوایرنمنت ویریبل دا او که تاسو ولیکئ چې مثال د ولیکئ چې د ایکو د کرنٹ ورک یا هم د هم یور مطلب ولیکو چې یور هم ډایرکټري اس الله تاسو چې ولیکئ ډالر ساين البته هم په نوم یو انوایرنمنت ویریبل دی په دې کې تاسو د هم ډایرکټري څنګه وی هغه سٹور ویا نو دلته راشم زدا سیف کا زوداران کوم ملګرو تاسو ته خپل یو هم ډایرکټري هي اوس هم ډایرکټري ما هم ډایرکټري چې دلته سٹور صحیح ده دې ته انوایرنمنت ویریبل ویل کیږي ملګرو بل موږ سره کمانډ سبسټیټیوشن یا ورته سیستم ویریبل هم ویل کیږي دا هغه ویریبل دی چې په دې کې تاسو د یو کمانډ هغه آوټپوټ څنګه کولای شئ سٹور کولای شئ که زه دلته راشم آی پریس کوم دا غږ چې کمنټ کوم او دلته راشم دا کمنټ کوم چې ما سره رن کیږي نه زه به دلته راشم
زه به ولیکم چې ماته ا چې دی په ا ویریبل کې ماته چې سټور کا ډالر ساين به واچوئ صحیح ده ملګرو هلته به تاسو ډیټ ولیکئ چې د کوم د ډیټ او آوټپوټ چې دی ماته په ا ویریبل کې سټور کا نو زه اوس کا ا کو زه اوس چې پرنټ کوم ا به پرنټ کوم صحیح ده ډالر او ا صحیح ده ماته ا پرنټ کا زبردست سیو کوم اوس به ماته چې دا ډیټ پرنټ کوي نو ګوره ملګرو مونږ ته چې ډیټ پرنټ کوي هغه ما په ا کې سټور کړو داسې کولی شي نورم یا مثال ورته چې ډیسک اوکې ورته چې مثال ډیسک صحیح ده ډیسک ورته چې ډي اف داش اچ دې کوم آوټپوټ چې دی ماته په ډیسک سټور کا اوس په ځای ډیسک ویریبل چې ما هغه کې سټور کړه هغه به پرنټ کوم اوس دا اوس سیو کوم نو دا به موږ سره څنګه ډیسک معلومات هغه ویریبل کې سټور د ډیسک معلومات صحیح ده ډېر سمپل دی ملګرو هو پریکټس مست دی تاسو باید پریکټس وکړئ ترڅو دې باندې خزنونه پوری کړئ صحیح ده ملګرو زرا زم دا هم کمنټ کوم نو چې ترڅو موږ سره هغه غنه کوي مزاحمت نه کوي ترڅو په آوټپوټ کې موږ نور آوټپوټ ډسپلی کوو بل ملګرو موږ سره لوکل اینڈ ګلوبل ویریبل دی فکر کوم تر راشه موږ سیستم ته لوکل اینڈ ګلوبل ویریبل هغه ویریبل دی چې کوم مکمل سکرپټ لپاره هر فنکشن لپاره اویلیبل وي فنکشن باندې کار کوم ملګرو لکه ما ویریبل نه ما هیڅ دی هغه ما یو ویب سرور اپاچ سټور کړی دی نو فنکشن دې فنکشن وظیفه ټیسټ پر فنکشن دې وظیفه چې موږ سره دا ویریبل پرنټ کوي دا ویریبل کې موږ سره دا کازه کال کا موږ سره اپاچ پرنټ کوي لوکل ویریبل ها ویریبل دی چې आवाज په همغه فنکشن کې څنګه وي اویلیبل وي راځي تاسو یې پریکټیکلی کار وکړئ صحیح دلته به زره شم ملګرو لومړنی به زه یو ویریبل واخلم سرور صحیح ده سرور د ویریبل مې واخیستل په دې کې به زه سټور کوم زه به ورته ولیکم چې اپاچي صحیح ده اپاچي دا یو ویب سرور نوم دی دا ما څنګه کړل دلته سټور کړل نو اوس زه یو فنکشن جوړوم فنکشن وایم ملګرو دې لپاره تشویش مه کوئ فنکشن روان ټاپک دی زمونږ فنکشن دا به ټیسټ صحیح ده دا موږ سره فنکشن ټاپک روان دی ملګرو ان شاء الله پاره کې به موږ زه ورته وایم چې ماته د دې فنکشن وظیفه دی دا وي چې ماته د आवाज د چې پرنټ کوي هغه ویریبل پرنټ کوي دا موږ سره ګلوبل ویریبل چې ما پاس ډیکلیئر کړو سرور صحیح ده دا به سرور 1 کوم صحیح ده سرور 1 صحیح نو زه دا فنکشن چې وکم زه دا سیف کا زه رن کوم دا سکرپټ نو موږ سره هغه ایس آوټپوټ رن کړل موږ سره ویریبل یوازې موږ سره پاس ویریبل پرنټ شول زرا شام زه به دا کمنټ کوم چې به کمنټ کوم دا صحیح دا به موږ سره اوس نه پرنټ کېږي نو دلته به تاسو د فنکشن به خالي کال کې چې کال موږ اوس موږ ته آوټپوټ څنګه کېږي راکړي آوټپوټ چې راکړي ګوره ملګرو موږ سره اپاچي پرنټ شول دا فنکشن موږ ته چې کال موږ موږ ته پرنټ کړو اوس که زه راځم بیرته او یو موږ سره دا اوس ګلوبل ویریبل دی صحیح ده پاس ما ډیکلیئر کړی دی صحیح ده اوس که زه راشم لوکل ویریبل زه په فنکشن کې یوازې دغې فنکشن ته څنګه وي اویلیبل وي دلته راشم دلته زه یو ویریبل واخلم لوکل کیورډ به ورسره کروای صحیح ده لوکل سرور زه ورته وایم چې 2 صحیح ده دا از ایکول ټو کا مثال ما سره دی کې ډیټا بیس دا مې سره ډیټا بیس سرور دی صحیح نو زه اوس ایکو دلته په پرنټ کوم چې سرور ډالر ساين سرور 2 صحیح ده سرور 2 ما سره پرنټ کړ نو دا فنکشن موږ سره سرور 2 هم څنګه کوي پرنټ کوي ګوره ډیټا بیس اوس کداغه ویریبل چې ما دلته ډیکلیئر کړی دی د فنکشن نه بهر یوز کوم هغه به کار نه کوي صحیح ګوره ملګرو زه به دلته راشم او دلته بچو کام یو ایکو یو لاین به پرنټ کړه صحیح ده ایکو دلته به راشم یو داسې لاین پرنټ کړل بهر د فنکشن نه زه ورته لیکم لومړنی ته چې ایکو ما ته پرنټ کړه چې سرور ډالر ساين سرور کسې بهر د فنکشن نه سرور 1 دا به ایکو سرور ډالر ساين سرور 2 ما ته پرنټ
نو سرور 1 په پرنٹ کیږي ولې چې دا ګلوبل ویریبل ده او سرور 2 په پرنٹ کیږي ځکه چې دا یوازې لوکل دغه فنکشن ته اویلیبل ده صحیح ده دا ګلوبل او لوکل ویریبل ویل کیږي زه رن کوم نو ګوره ملګرو اول هم ماته چې رن کړی دا فنکشن رن کړی چې فنکشن کې یو لوکل ما چې بهر د فنکشن نه یوازې اپاچی رن شو جواب ګلوبل ویریبل ماته ولې ډیټابیس نه پوزاج موږ سره لوکل یوازې په هغه فنکشن کې اویلیبل ده اوس راځو ملګرو موږ سره بل څه دی دا د ویریبل خبره وا اوس ملګرو اره باندې خبره کوو زه ریکارډ هم چک کوم چې لینت نشي بیا ان شاء الله کوه خو اپریټر باندې به هم څنګه خبرې وکړو اره چې د ملګرو دا موږ سره چې دا ملټیپل ویلیوز په یو سنگل ویریبل کې سٹور کوي صحیح ده اره از ا ویریبل that store multiple values under one name یا سنگل ویریبل کزه نارملی ملګرو سټوډنټ الی کزه سټوډنټ ویریبل وغلام یو نیم وصل الی تاسو ته کې یو ویډیو سر کولای د سنشي کوي تاسو ته الی احمد نورم ولیکي دا ایرر ده نو اې د لپاره مونږ غواړو چې په یو ویریبل کې ملټیپل ویلیوز سٹور کوي غیر لپاره مونږ غری استفاده کوو سیدا اره لکه سیم ډکشنری سیدا په پایتان کې سره ډکشنری دا غلطه تاسو کول شئ یو ډیټا سټرکچر ته شي نو سټوډنټ می اخیسته د سټوډنټس علي احمد سارا سیدا وستو ملټیپل او دی اره ویلیوز په څنګه څنګه اکسس کوي ملګرو اره چې دا انډیکس بیس کار تاسو کې کله چې تاسو دی اره ویلیو لاست تر وړل کړه ما هیڅ دا فروټ اپل بنانا ملټیپل ویلیوز چې دا اپل اکسس کوم تاسو به دیغه انډیکس نمبر ورته لیکي سیدا چې پرنٹ کوي تاسو ته کار کوم خارزو سیستم دا زه تاسو ته چې کوم ځای ریکارډ چک ملګرو چې موږ سره لټ په ډیر نه خمل غرو اره باندې خبرې کوو ان شاء الله اپریټر سکپ کوو ځکه چې موږ سره ریکارډ بیا رټ لینت کیږي نو زه چې کوم دا هم څنګه کوم کمنټ کوم کمنټ اوکې دا هم کمنټ کړلو په دې څخه کې او دلته پر راشه ګریټر دین کمنټ دا موږ سره اوس کمنټ شلو دا ورنرم کیږي اوس اره باندې ملګرو خبرې کوو تاسو په چکلا کوي اره ډیکلیئر کوي تاسو به اره نیم لیکي چې ولې کوي اره زه ته چې مثال اره ته ویلکم چې فروټ سیدا فروټس زه اوس په دې کې تاسو په چې ولې کوي دا پرانتیسس په واچوي تاسو په دلته ولې کوي چې مثال زه په دې کې اول ظاهر کوم چې اپل بیا سیدا دلته به تاسو چې کوي کما تاسو په چې کوي بنانا دلته به کوم دلته به چې ولې کوي مانګو سیدا په دې کې مانګو ام ته ویل کیږي ما درې ویلیوز په یو ویریبل کې سٹور کوو چې دا اکسس کوي پرنٹ کوي تاسو ملګرو دا غاره چې دا انډیکس بیس کا تر دې دغه انډیکس په تاسو پرنٹ کوي سیدا نو دغه انډیکس چې دا ملګرو د 0 څخه سٹارټ کیږي 0 انډیکس سیک 1 2 نو زه چې اوس بنانا اکسس کوم زه کوم انډیکس باندې اکسس کوم 1 انډیکس نو زه تاسو په ایکو لیکای ایکو کوم چې ولیکلو نه ورسره تاسو راشه ملګرو تاسو به خپل ډالر ساين واچوي سیدا او تاسو به دا کارلی براکټس سیدا کارلی براکټس دې په مانس کې به تاسو سکوير براکټس واچوي او دلته به تاسو لمړی خپل د اره نوم ولیکئ فروټس سیدا ما نوم ولیکل او دلته به انډیکس نمبر ور پاس کوي په د سکوير براکټس ځکه چې 0 انډیکس باندې چې کوم هغه پروت ته ماته اکسس سیدا په فروټس کې په 0 انډیکس باندې چې کوم ډیټا پرتا دا کوم ویلیو هغه ماته اکسس کړه چې دا سیو کوم کړو ماته به سره کوي ماته به اپل راکړي سي ګوره مونږ ته چیرې کړه اپل راکړي بل مهمه خبره ملګرو چې تاسو ته وکم دلته چې د مالک څه غلطي کړې دا ایرر چې کله دلته وګورئ ملګرو دا کما سره نه بیلېږي دلته یوازې سپیس الاو دی په نو سره پروګرامینګ کې چې تاسو کوی غلطه دی تاسو کما اچوي صحیح اوس کزه په دویمه ځاو ته چې مینګو راته پرنټ کړي مینګو انډیکس نمبر چې دا هغه 2 دی صحیح نو زه اوس دا سیف کوم تاسو کې د مینګو مونږ ته پرنټ کیږي صحیح او که تاسو غواړئ چې مکمل اره پرنٹ کړئ سیدا مکمل ویلیوز پرنٹ کړئ تاسو په سمپلی خالي دلته چیک وای ملګرو سمپل با تاسو مچو کل فروټس او دلته په تاسو خالي @ لما چوي سیدا چې بچوي ملګرو @ لما دا لما بچو اوس به تاسو لپاره د مکمل اره څنګه کوي پرنٹ کوي زه رن کوم وګورئ ما اپل بنانا مینګو سیدا تاسو ورته کولای شئ چې سٹار هم واچوي چې واچوي سٹار مطلب آن اټل ماته پرنٹ کړ سٹار ورته واچوي چې سٹار او چې کې اسکیپ دا سیف
اوس رن کای سٹار سره هم څنګه کیږي هغه تاسو لپاره پرینټ کیږي. بل ملګرو چې دا موږ سره هلته چې دی موږ چې باندې نور کولو دا هم ویل اره لینت چې تاسو پرینټ کوئ تاسو به حاشه لینت مطلب چې څومره ویلیوز یا څو نمبر ما اچولې دي کزلته د سره واچو چې ماته ټول پرینټ کا د اره لینت ماته پرینټ کا تاسو هیش واچوئ نو خیمل کرو ز راشه هاش واچوئ نو تاسو په دغه د اره لینت پرینټ کیږي څو ویلیو غانې تاسو هغه پهلن پوښه کې لري ما سره درې ویلیوز کنه اپل بنانا مینګو درې ویلیو ماته اره لینت پرینټ بل موږ سره چې دا اډینګ نیو الیمنٹ نوې الیمنٹ چې کله تاسو اره ته اضافه کوئ تاسو به چې لیکئ مثال مدلته مثال کړئ سرور دته چې نور اضافه کوم مثال پلس علامه بچوي سید چې بچوي پلس علامه ګوره اوس ورته زه اوس دې کې ما سره درې ویلیوز ستور زه بل ویلیوم چې ستور کوم نو تاسو به چې لیکئ هغه ته به تاسو فروټس سید فروټس سید تاسو په پلس او از اکول ټو دلته به تاسو ورته مثال بل هغه موږ کې د مثال ورته لیکم چې اپریکاټ صحیح اپریکاټ منده ته ویل یا زردلو ته ویل کې زه سیف کم نو نوې الیمنٹ په هم سره څنګه شوی وي اوس هغه ما لین پرینټ کړی دی زه اوس کدلته راشم د څه خبرسته صحیح ده اکو زه ورته وایم چې ډالر ساين فروټس دلته راشئ تاسو دا به کرلی براکټس کې صحیح ده کرلی براکټس کې واچوئ کرلی براکټس یې نه وروسته به تاسو سکویر براکټس واخلئ صحیح ده کې ماته ټول اره پرینټ کړه تاسو ایټ د ریټ واچوئ دلته ورته ډالر ساين هم واچوئ صحیح سر کې دا به اوس موږ سره هغه نیو الیمنٹ چې موږ اډ کړو هغه به هم څنګه کې شو کې دا لږ کلیر کا اوس به رن کو ګورئ ملګرو اپل بنانا مینګو اپریکا اول چې موږ دلته څو هم شولې درې سلور هم هلته مونږ ته درې ځکه ښیي چې مونږ هلته مخکې پرینټ کړی دی سیکوینشل اوس که زه د دې څخه وروسته لین پرینټ کړم ګورئ ملګرو دا کمانډ بیا وکاروم صحیح ده اره لین ته زه ورته وایم چې ماته لین هم څنګه کوه اوس پرینټ کړه ایکو او زه ډالر ساين او چې کرلی براکټس او دلته به چې ولیکئ فروټس او سکویر براکټس کې تاسو واچوئ ایټ د ریټ صحیح ده ټوله پرینټ کړه ماته اوس لینث هم پرینټ کړه هیش واچوئ تاسو سره به لینث هم څنګه شي پرینټ شي اوس ګورئ موږ سره به لینث 4 وي ٹھیک ده څه ته موږ غلطي کړې ده دلته هم فکر کوم دلته به لږ څه ستونزه واسي فروټ ښه ملګرو راشه نو ګورئ ملګرو موږ سره اوس هغه لینث 4 ده دا موږ سره چې و اره و ملګرو چې موږ په دې باندې چې آر نیو الیمنٹ اره لین ډسپلی آل ارز مې درته وښایلو صحیح ده او لین پې درته وښایلو اډینګ نیو الیمنٹ بل ملګرو موږ سره اپریټر دی نو دغه موږ سره لیکچر دلته پای ته رسوو اپریټر باندې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي لیکچر کې خبرې کوو ځکه چې ریکارډ ما سره دلته ډېر لینت شوی دی بیا یوټیوب ته چې هلته پورته کوو ستونزه وي همداسې په ایډیټینګ کې موږ سره ستونزه ورکوي نو دې له خاطره زه ریکارډ همدلته سټاپ کوم اپریټر باندې به انشاءالله موږ راتلونکي یو څو نور ټاپکس به هم څنګه کوو ورسره هغه واچوو نو ملګرو دا کمپلیټ د ویریبل کامنټ او ایرې په باره کې لیکچر و هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوی وي ملګرو چینل سبسکرپشن مه هېروئ انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به ملاقات کیږي د الله په امان